یو شمېر خلک وایي غزني کې بې پیلوټه الوتکې بریدونه کړي خو طالبان یې ردوي. د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ، په موکړیت زه میم خبر ته. د غزني اوسیدونکي وایي دغلته پخوانی PRT سیمه کې د نټو پر پخوانی مرکز بې پیلوټه الوتکې بریدونه کړي دي خو طالبان یې ردوي. د غزني یو شمېر اوسیدونکي وایي د جمعې په ورځ مازدیګر غزني ښار ته څیرمه بې پیلوټه الوتکو بریدونه کړي. دوی وایي د بریدونو پر مهال د نټو پخوانی مرکز یا د PRT سیمه په نښه شوې او بمبار شوې ده. دغه PRT په غزني ښار کې د کابل کندهار په لویه لاره په شاوخوا 4 کیلومترۍ وټن کې پرته ده. غزني کې د هوایي بریدونو ادعا د طالبانو د حکومت سیمه ییز ویاندویان ردوي او وایي دغلته کوم هوایي برید نه دی ترسره شوی. د غزني ولایت د والي ویان د حافظ عمر ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ د طالبانو ځواکونو د تمریناتو او وسلو ازمویلو پر مهال د درنو وسلو ډزې کړي دي. نوموړی زیاتوي تېره ورځ ماسپښین 4 بجې د غزني مرکز اړوند PRT سیمه کې د لومړي کنډک امنیتي منصوبینو د درنو وسلو ډزې کړې چې موخه یې د دغه وسلو چیک کول او معلومول و. په غزني کې میشت هیوادوال هم لږ په اندېښنه کې دي چې ګواکې دغه ډزې ډرون تیارو کړي دي. دا خبره موږ په کلکه ردوو. په غزني کې د امنیې قومندانۍ ویان د سید اسحاق صالح هم ورته خبره کوي. نوموړی زیاتوي تېره ورځ ماسپښین 4 بجې د غزني مرکز اړوند PRT سیمه کې د لومړي کنډک امنیتي منصوبینو د درنو وسلو ډزې کړې چې موخه یې د دغه وسلو چکول او معلومول و. نوموړی وایي کوم خلک چې اندېښنه لري دا بریدونه بې پیلوټه الوتکو کړي دا هسې اوازې دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزني د ډېری سیمو اوسیدونکي وایي د طالبانو له راتګ وروسته هم ډېری وخت لیدل کېږي چې دغه بې پیلوټه الوتکې په هوا کې ګرځي خو د لومړی ځل ده چې د بریدونو خبره راپورته کېږي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه کوم.